الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. محترم حاضرين خصوصا محترم خلیفہ صاحب وسیق صاحب ډاکټر صاحب او نور مسؤلینو ته او ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. محترم مجاهدینو ورونو د امنیتی او دفاعي ځواکونو سرښندونکو سپاهیانو ستاسو څخه مننه کوو چې تاسو د اسلام د هیواد د دې ولس د دې نظام ساتونکي یاست. هر یو ته خپله وظیفه او مسؤلیت سپارل کیږي. قل اردو او لیوا دا مسؤلیت لري دغه ساحه په دغه شکل باید وساتي. پولیس یا امنیه قومنداني دوی باید په دغه شکل په دغه طریقه باندې په دغه چوکاټ کې امنیت په دغه ساحه کې خوندي کړي او استخبارات خپل مسؤلیت لري چې هغه بیا په دغه شکل په دغه اندازه په دغه طریقه باندې د امنیت ساتنه کوي. الحمدلله نو تر اوسه پورې یو جنجال ولیدي چې دا اردو دا پولیس دا استخبارات ماښام په موټر کې روان وم د ارګو خواته دلته مجاهدین ولاړ ول ورته ودرېدم دروازه مې ورته خلاصه کړه روغبړ مې ورسره وکړي 4 کسه مجاهدین وم څنګه یاست ښه یاست په خیر یاست خیر خو روغبړ مې ورسره وکړي نو یو د استخباراتو په یونیفورم کې دی یا نور د پولیس مال څو کسان یاست 4 کسان مال څوک یاست و یو امنیت والا دی د 3 پولیس مال دا فرقې مو یو در سره دلته چې 3 یاست دا مې ګپ پر وکړ او بس ترتیب داسې جوړ شوی دی چې یو کس په د امنیت دونه په پولیس دا په دغه شکل په دغه طریقه باندې بدلته دا کار کوي. نو ډېر هیڅ تفاوت سړی نشو کولی د دې چې دا اوس دغه یو ارګان دی دا هغه ارګان دی دا هغه ارګان دی. الحمدلله نو اوس هم موږ غواړو چې تاسو په ښه اخلاص په ښه صداقت همدې خپلې فریضې ته خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ او دا تبعیضونه ختم شي. الحمدلله چې هیڅ وجود هم نه لري خو د چا په فکر کې باید پیدا نه شي چې زه ولا پلانې ارګان یم زه پلانې ارګان یم. البته مسؤلیتونه به خود مشخص یو د بل په مسؤلیت کې باید مداخله ونه شي. د هر چا خپل مسؤلیت دی په خپل مسؤلیت کې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې به کار کوي خدمت وکړي. نو ستاسو څخه مننه کوو ستاسو څخه ستاینه کوو او موږ در څخه راضي یو. الله جل جلاله در څخه راضي شي. محترم ورونو په دغه خدمت کې چې موږ او تاسو یې سرته رسوو تر ټولو مهم د نیت اصلاح. زموږ او تاسو نیتونه باید اصلاح نیت مو د الله جل جلاله رضا
د دې نظام، د دې هیواد، د دې مؤمن ولس خدمت، حفاظت او ساتنه. نه مو مطلب معاش، نه مو مطلب موټر، نه مو مطلب قدرت. یوازې او یوازې که په هر سطحه که مشران دي که کشران دي پر چیک پاینټ والی ولاړ مجاهد څخه نیولې بیا تر ما پورې ټول مجاهدین چې دي دا ټول باید دا خدمت په داسې یو روحیه باندې وکړي چې زه د دې نظام، زه د دې هیواد، زه د دې ولس ساتونکی یم، د سر، مال، عزت او ابرو ساتونکی یم، او زه به دا وظیفه په اخلاص، متانت او په ښه توجه باندې سرته رسوم. نور که معاش لږ وي که ډېر، که مې بست لوړ وي که کښته وي، زه به دا خدمت کوم. که مو نیت داسې وي انشاءالله چې الله جل جلاله به د رزق دروازې هم را باندې را خلاصوي په هر معنا، که په کښته خدمت کې وي که په لوړ کې وي، الله جل جلاله به راڅخه راضي وي، ولس به راڅخه راضي وي چې الله راڅخه راضي شي. نور موږ او تاسې په دې دنیا کې څه غواړو؟ زموږ تاسې دا ژوند، زندګي، دا ټول د دې دپاره ده چې الله راضي کړو. نو چې الله راضي شي موږ تاسې مطلب ته ورسو. او که خدای نه کرده الله جل جلاله موږ او تاسې څخه ناراض، بیا که موټر ولرې، که اپارتمانونه ولرې، بله خبره دا ده چې اطاعت. ګورئ 100 کلنه مبارزه چې د الله جل جلاله په نصرت سره موږ او تاسې وکړله او الله جل جلاله موږ او تاسې کامیاب کړو، عمده لامل یې اطاعت. چې هر ما تحت د خپل ما فوق اطاعت په کامله معنا کوه، ښه کنټرول و مجاهدین الحمدلله. په یوه غږ باندې د افغانستان د یو کونج تر بل کونج پورې مکمل اطاعت کوي. محترم امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی یو وخت ماته وویل، زه دوی سره ناست چې دغه مذاکرات روان و چې یو څو ورځې اوربند باید وشي. نو بیا ویل چې دا به څنګه طریقه وکړو، څنګه شکل، یو مشوره مو کول. ما ورته ویل شیخ صاحب محترم مطمئن سي 100% چې زه د دې مجاهدینو سره دومره مطمئن یم چې اوس یو غږ باندې وکړم په ټول افغانستان کې به په 100 کې 1% تخلف ونه ویني. او الحمدلله دغسې وشو. که به مو ورته ویل چې جنګ بس، که به مو ورته ویل چې په دغه کټګوري باندې د عملیاتو اجازه ده، په دغه کټګوري باندې د عملیاتو اجازه نشته، د هغه مطابق هېڅ سرغړونه مو الحمدلله نه ده لیدلې، نه چا کړې. ته خپل یو مسؤلیت باله او په نه اطاعت کې ځان مأخوذ او مسؤول باله. او هر سړی په خپل ځان باندې پیردار و چې که چیرې زه دا بې اطاعتي وکړم ولو که امیر په ما باندې خبر نه دی، خو زه مأخوذه یم. الله جل جلاله خو ما ویني، هغه ته به څه کوه؟